سلامونه دوستانو ولس میډیا ته مزه نور غفور ظهیر هرکلی کوم په دې هیله یم چې تاسو به ښه وئ او نوره تیرې ویډیوګانې به مو ټولې لیدلې وي زموږ د یو شمېر زیاتو هیوادوالو څخه د خپلو ماشومانو د اصلاح او تربیه لارې ورکې شوې دي که موږ د ارواپوهنې یا د ټولنپوهنې درسونو ته لاړ شو نو موږ کورنۍ په دریو ډولونو ویشو لومړی دیکتاتوري کورنۍ دوهمې ډیموکراتیک کورنۍ او دریمې متعادلې کورنۍ دي که دا درې کورنۍ وپېژنئ نو د ماشوم د اصلاح لاره به درته ډېره اسانه شي راځئ دلته یې در وپېژنو لومړی هم دیکتاتوري کورنۍ دا هغه کورنۍ دي چې ماشوم د هر وخت لپاره په ډېرو کوچنیو غلطیو باندې ډېر سخت تهدیدوي او هر وخت لپاره ماشوم رټي او دوی ته بدني او جسمي جزا ورکوي یا هم بدني او روحي جزا ورکوي یعنی دوی هر وخت لپاره ماشوم وهي سپکې سپورې ورته وایي بدې ردې ورته وایي په ډېره کوچنۍ غلطي باندې هم که ماشوم په لاره ځي ناڅاپي بدون د ده د خپلې ارادې هغه خطا شي یعنی ولویږي بیا هم د کورنۍ غړي ورته مختلفې کلمې کاروي وطن ولې نه ګورې سترګې نه لرې دې ته ورته نورې ولې ولوېدې سره د دې چې دی په غیر ارادي ډول لوېدلی د دې ډول کورنیو ماشومان ښه نتیجه نه ورکوي د دې ډول کورنیو ماشومان به چې کله لوی شي په روحي لحاظ به دوی کمزوري وي دوهمې هم ډیموکراتیک کورنۍ دي دا هغه کورنۍ دي چې ماشوم یې سهار له کوره وځي او ماښام کور ته راځي خو دوی هیڅ پوښتنه نه کوي ورځ دې چېرته تېره کړه له چا سره لاړوې چېرته لاړوې ښوونځي ته لاړې نه لاړې کورنۍ دنده دې وکړه نه دې وکړه یعنی د ماشوم د تربیه او پوښتنې په برخه کې بیخي په غفلت کې او بېغوره دي د ماشوم هیڅ څارنه او پلټنه نه کوي هر څه چې ماشوم غواړي چې ویې کړي ویې کولی شي د دې ډول کورنیو ماشومان هم ښه نتیجه نه لري دوی خپل سرې روږدي کیږي لامل یې دا شي چې کله چې ځوانیږي د ډېرو مختلفو ستونزو سره مخامخ شوی وي درېیمې هم متعادلې کورنۍ دي هغه کورنۍ دي چې ماشوم ځینې وخت تهدیدوي او ځینې وخت یې تشویقوي ماشوم په ډېرو کوچنیو خبرو یا په ډېرو کوچنیو غلطیو نه تهدیدوي او ډېرو کوچنیو شیانو پورې نه ورپسې ګرځي اما که بار بار یې تکراروي بیا دوی تهدیدوي او د اصلاح لارې ورته ښیي مثلا ماشوم د چی ډکه پیاله تویوي ماشوم په دې وخت کې سخت تهدیدوي نه بلکې هغې ته د هغې زیانونه ښیي هڅه وکړه بل وخت دا ډول عمل مه ترسره کوه ځکه دا پیاله چې تا توی کړه دا د ضررونه او دا د تاوانونه یې پېښ کړه شاید ماشوم په راتلونکي کې بیا دا ډول کار ترسره نه کړي په ځینو حالتونو کې هغې ته تفریح ورکوي د فوټبال یا د سپورت وخت ورته ښیي د مطالعې لپاره وخت ورته ښیي یعنی نه یې زیات تشویقوي او نه یې زیات تهدیدوي بلکې یو منځلري ورته غوره کړی په ځینو حالتونو کې تشویق او په ځینو حالتونو کې تهدید د دې ډول کورنیو ماشومان په رښتینې ډول ښه ماشومان او ښه ثمره لري راځئ له نن نه وروسته د خپلې کورنۍ صفات یا د خپلې کورنۍ اصل دا معتدلې کورنۍ جوړ کړو ماشومان نه ډېر تهدید کو او نه یې هم ډېر تشویق کو د لیدو مو ډېره زیاته مننه